السلام علیکم دوستانو څنګه امید لرم چې خبري دوستانو په خپل چینل کې درته هر کلیم عزتمند یو بل افسوسناک او درناک واقعیا را مخې ته شو په ثوابه کې ډیر بے دردی سره قتل شوی دوستانو که تاسو وای د ویډیو نه پوره حقیقت خبر شو ویډیو تر اخر وګورئ او که څوک مو سره په دې چینل کې نیوي چینل سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ دوستانو راځو د ویډیو طرف ته دا په ثوابه کې په صحرا کې یو کس چا وجلې دی یا همداسې په خپل مرګ مړ شوی دی خو د هیڅ پته نه لګي الله خبر دی خو چې سحر زمینداران راوتی دي نو دا کس لیدلی دی او په پټو کې پروتو نو دوستانو اوس د ثوابه پتاڼه کې دی خو د وارثانو هیڅ پته نه لګي د سره نه شناختی کارت شته خو دوستانو دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ او د ویډیو مطلب مقصد مې دا دی چې 15 وخت مونځ کوي انسان 24 غنټې مرګ کې ګرځي لکه پولیس والا وایي چې د دې کس د مرګ هیڅ پته نه لګي دی چا وجل نه دی په خپل مرګ مړ دی نو د خبرې مطلب مې دا لکه د دې ویډیو چې انسان 24 غنټې مرګ کې ګرځي انسان له پکار دی چې 15 وخت مونځ کوي الله راضي کوي د مرګ هیڅ پته نه لګي او رمضان مبارک هم راو دوستانو 15 وخت مونځ ذکر اذکار دا انسان له پکار دی انسان هیڅ پته نه لګي د مرګ دوستانو دغه معلوماتي ویډیو وا چې په ثوابه کې شوی و د داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ والسلام